نغمې به په پیغلتوب کې کم کارونه کول. د نغمې در سره داسې څه پټ رازونه شریکوم چې تر اوسه به تاسو نه وای خبر. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ، د هغې ډېر پټ معلومات تاسو ته درکوم. نغمه تاسو به ډېر ښه پېژنئ چې د پښتو یو داسې مشهوره سندرغاړې ده چې د هغې په لسګونو سلګونو زرګونو سندرې ویلي دي او هغه خپل یو نوم لري. نغمې چې منګل سره یې واده کړی و، د منګل نه یې څو بچي هم دي چې هلکان او جینکۍ دي، او بیا د هغې نه پس د دوی دواړو ترمنځ چې کوم ډایورس وشو یعنې طلاق وشو، بیا د دغه طلاق نه پس نغمې بل واده وکړو، خو منګل تر اوسه بل واده نه دی کړی او هغه وایي چې زه د واده کولو وس توان نه لرم. دوستانو نغمه چې کومه وه هغې په پیغلتوب کې د هغې خپلې قصې کولې چې هغه وایي زه ډېره زیاته شوخ وم، یعنې ډېره زیاته ورانه وه، ډېر وراني به یې کول او ویل یې چې زما د یو ورور یو ځل یو کس سره جنګ وشو، نو دې بیا په هغه بل کس باندې سر مات کړی و. نو دې د خپلې قصې په یو لایف پروګرام کې هم بیان کړي دي. خو د منګل په باره کې هغه وایي چې زه هغه ته ډېر زیات احترام لرم او هغه ما ته هم احترام لري. اوس هم وایي چې زموږ ملاقات کېږي، یو بل سره لیدل کتل کوو، خو البته هغه یې خاوند نه دی اوس، نو په دې وجه باندې د دوی ترمنځ چې طلاق شوی دی نو د دوی به هغه مینه هم نه وي پاتې. داسې معلومیږي لکه نغمه چې کومه وه هغه د یو سخت ژوند سره لاس او ګرېوان وه، کیدای شي منګل پرې ظلم زیاتی کولو. ګنې منګل ویل چې ما نغمې سره څه ظلم زیاتی نه دی کړی، او منګل وایي چې نغمې چې کومې خبرې کړي یا څه یې غوښتې هغه ما منلي دي او د هغې دپاره ما کړي دي. خو هغه یو ګیله کوله چې زموږ ترمنځ د روغې جوړې او صلحې کوشش یې چا هم ونه کړو چې زموږ ترمنځ دغه د طلاق د خبرې مخنیوی وکړي، بلکې هر څوک به چې راتلل هغوی به زموږ د کور د ورانولو کوشش کولو. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې پښتانه دي هم دغسې هغوی د بل د کور د ورانولو کوشش کوي. پښتانه هېڅکله هم د چا دپاره ښه سوچ نه کوي، بلکې د کور د بربادولو سوچ کوي، یعنې د یو چا کور برباد شي. نو یقینا دا ډېر زیات سپک عمل دی، دا ډېر زیات خوشي عمل دی چې په ځینو پښتنو کې پیدا کېږي، البته په ټولو کې نه. نو ویډیو لایک کړئ، نور معلومات او نور ویډیوګانې به هم تاسو سره د دې باره کې شریکوم.